که څوک غواړي زندگی کامیاب وسی نو هغې لپاره کتاب ویل لوستل ډېر زیات مهم دي. نو ستاسو فکر مه کوئ که تاسو ته انګلیسي ژبه یا نورې غټې ژبې تاسو ته نه درځي. تاسو ته مې اوس په خپلې مورنۍ ژبه کې په پښتو کې ټرانسلیټ شوي کتابونه پیدا کړي دي. نو راځئ ما سره اوسئ چې کوم یو دي. تاسو ګوګل ته ګوګل کې به ولیکئ کتابتون. کتابتون چې څنګه تاسو ولیکئ دا وګورئ دا اولنی دا به خلاص کړئ. او که تاسو غواړئ چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو اپلیکیشن هم شته ده. لاړ شئ ګوګل پلی سټور ته یا اپ سټور ته، هغې کې هم تاسو پیدا کولی شئ. دې کې اوس وګوره داسې وګوره اول ژبه بدله کړئ پښتو. دا اوس وګوره هر یو کتاب پکې سره چې کوم کتاب تاسو غواړئ. تاریخي کتابونه زما تاریخ سره ډېر شوق ده نو دا وګوره په کومه ژبه کې په پښتو کې کومه ژبه غواړئ هغې کې ته کولی شئ. دا وګوره غازي محمد عثمان خان او د هغه د ژوند په اړه او داسې نور، صدام حسین د امریکې زندان کې، دا چې څومره کتابونه دي دلته ورپسې نیکسټ وهه او کتابونه به درته نور راوړي. ګورو ملګرو چې څنګه ډاونلوډ کېږي د احمدشاه تر اشرف غني د پاچاهانو پیژندنه. نو دا اوس کتاب دا وګوره دلته تاسو پی ډي اف کې هم کولی شئ او ریډ آنلاین ډایرکټ هم ویلی شئ، نور سره هم شیر کولی شئ. نو راځئ موږ ډاونلوډ کوو. دا وګوره ډاونلوډ فایل اګین مخکې ما ډاونلوډ کړی ځان سره. نو دا وګوره اوس چې کوم کې بیا تاسو غواړئ ویې ګورئ. نو دا اوس کتاب شو ته وګوره. او که تاسو غواړئ چې دا زوم کې کوئ زوم کې هم ویلی شئ. ګوره نږدې یې کوئ ځان ته. دا وګوره نږدې وګوره ټول هر څه تاسو ښایسته ښایسته کتابونه ویلی شئ. پلی سټور ته اول کتابتون ولیکئ نو هغه به هم درته راشي، هغه هم په همدغه شکل کې ده. دا وګوره دې کې تاسو وګوره د شعر و شاعري، د ادب، هنر او د سیاسي، علمي، د ماشومان کتابونه، د اقتصاد، د حقوقو. د امید مې چې تاسو به ډېر شیان زده کوئ او د نور سره هم شیر کوئ. د نور ښایسته ویډیوګانو دپاره فکس په ځابې سره اوسیږئ.